بسم الله الرحمن الرحیم. چار معطف به حرف و تابع است که مقصود باشد به نسبت با مطبوعش. د توابع د اقسام بیان و وضاحت شروع تردیزی پوری د درې توابع تفصیل ذکر شوی دی. اوس د دې ځینه علامه صاحب د څلورم تابع چې عطف به حرف دی د هغې بیان او وضاحت کوي. نو فرمایي چې هرم عطف به حرف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان فصل پورې پنځه خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د څلورم قسم د تابع چې عطف به حرف دی د هغې تعریف به درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د حروف عاطفه و تعداد به درته ذکر کی. دریم نمبر خبره د عطف به حرف د دوهم نوم به درته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د توابع د پنځم قسم چې عطف بیان دی د دې تعریف به درته وکي. او پنځم نمبر خبره د دې عطف بیان په باره کې به درته یوه قاعده ذکر کی. نن سبق مشتمل په دې پنځه خبرو باندې دی. اول نمبر خبره څه شی وه؟ د څلورم قسم چې عطف به حرف دی د هغې تعریف. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې هرم عطف به حرف و تابع است که مقصود باشد به نسبت با مطبوعش. عطف به حرف دا هغه تابع دی چې د حرف عطف نه پس ذکر وي او کوم نسبت چې مطبوع طرف ته وي هغه نسبت تابع طرف ته هم وي. د عطف به حرف تعریف مې څه وکړه؟ دا هغه تابع دی چې د حرف عطف نه پس ذکر وي او کوم نسبت چې مطبوع طرف ته وي همغه نسبت تابع طرف ته هم وي. یعنی د مطبوع او تابع طرف د دواړو طرف ته یو نسبت شوی وي. لکه جاء زید وعمر په دې مثال کې جاء زید وعمر کې چې دی دا زید چې دی دا مطبوع دی او واو دا حرف عطف دی او عمر چې دی دا تابع دی. نو دلته به په ترکیب کې چې دی مطبوع ته معطوف علیه ویلی کېږي او تابع ته چې دی معطوف. نو زید دا معطوف علیه دی واو حرف عطف دی عمر دا معطوف دی. څه شی دی؟ معطوف. او دلته عطف به حرف د دې نه مرادم څه شی دی؟ دا معطوف دی. صحیح شو؟ مراد څه شی دی؟ معطوف. نو موږ تعریف وکړو چې عطف به حرف یا معطوف دا څه ته ویلی کېږي؟ دا هغه تابع دی چې د حرف عطف نه پس ذکر وي. دلته چې دی دا عمر دا معطوف دی عطف دی په حرف سره وروسته د چا نه ذکر دی؟ د حرف عطف نه چې واو دی. او کوم نسبت چې مطبوع طرف ته وي هغه نسبت تابع طرف ته هم وي. نو دلته مطبوع زید دی نو دلته چې دی کم نسبت شوی دی چې هغه نسبت د مجیعت دی د راتلو دی همغه نسبت عمر تابع ته هم شوی دی. دې ورسېدي. دا اول نمبر خبره وه د عطف به حرف تعریف. راځئ اوس د دې تعریف معنا لاندې وکړو. دا اول نمبر خبره لاندې ووایو چې هرم عطف به حرف څلورم قسم د توابعو عطف به حرف دی و او تابع او دا هغه تابع دی که مقصود باشد به نسبت چې دا مقصود وي. څه شی وي؟ مقصود وی په نسبت سره با مطبوعش سره د خپل مطبوعنا. یعنی کم نسبت چې مطبوع طرف ته شوی وي امغه نسبت د ته هم شوی وي. دوانو ته یو نسبت شوی وي. بعد از حرف عطف وروسته د حرف عطف نه ذکر وي. بعد از حرف عطف پس د حرف عطف نه یعنی د حرف عطف نه وروسته چې دی دا څه وي ذکر وي راغلی وي. چون جاءنی زید وعمر لک جاءنی زید وعمر تر دې پورې تعریف وشو. اوس مثال ذکر کوي درته لکه جاءنی زید وعمر
پدې کې چې د زیدون دا معطوف علیه ده او واو حرف عطف ده عمرو چې دا معطوف ده او زید دا متبوع ده واو حرف عطف عمرو دا تابع ده نو مونږ ویلې معطوف یا عطف بحرف دا هغه ته وایي چې وروسته د واو د حرف عطف نه راغلی وي او کوم نسبت چې متبوع ته شوی وي همغه نسبت تابع ته هم شوی وي نو دلته عمرو ته همغه نسبت شوی کوم چې زید متبوع یا معطوف علیه ته شوی دی درته هم ویلې دلته متبوع ته معطوف علیه ویل کېږي وحروف عطف دا است دوهم نمبر خبره څه شی وه د حروف عاطفه او تعداد نو هغه درته ذکر کوي چې حروف عاطفه لس دي کم دي مصداقات وایي د هغې بیان او وضاحت به درته په دریم فصل کې راشي وحروف عطف دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي تعداد د حروف عاطفه و حروف عطف دا او حروف عاطفه دا لس دي در فصل سیوم پدریم فصل کی یاد کنیم انشاء اللہ تعالی وی پدریم فصل کی بے یاد کو انشاء اللہ تعالی و اورا عطف نسق نیز گویند دریم نمبر خبر څه دریم نمبر خبر داوا چې د عطف بحرف دوهم نوم بدر ته ذکر کی دوهم څه ذکر کی نوم نو هغه ذکر کوي نو فرمایي علامه صاحب اورا عطف نسق نیز گویند دوهم نوم دا دی چې دا دیتا عطف نسق هم ویل کېږي څه ویل کېږي عطف نسق و اورا عطف نسق نیز گویند او دیتا عطف نسق هم ویل کېږي پنجم عطف بیان و تابع است پنځم درې څلورم نمبر خبره څه شی وه په ننني سبق کې څلورم نمبر خبره وه د پنځم قسم د تابع چې عطف بیان دی د هغې تعریف نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب درته ذکر کوي په دې عبارت سره پنجم عطف بیان و تابع است عطف بیان د هغه تابع دی چې د خپل مطبوع وضاحت کوي چې د خپل مطبوع څه کوي وضاحت کوي او صفت نوي د خپل مطبوع وضاحت کوي خو دا څه شی نوي صفت نوي ورسېدلی دیتا عطف بیان ویلې کېږي لکه رأیت الامیر سیف الدوله او دلته په دې عطف بیان کې کله چې ترکیب کولی شي مطبوع ته مبین او تابع ته څه ویلی کېږي عطف بیان دا خبره یاد ساتئ تعریف خو زده که چې تعریف د عطف بیان څه شی دی دا عطف بیان دا تابع دی چې د خپل مطبوع وضاحت کوي خو صفت نوي څه نوي صفت نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي پنځم قسم د توابع عطف بیان و تابع از دا تابع دی غیر صفت چې صفت نوي کی مطبوع را روشن گردانه ده او مطبوع خپل را واضح کوي او خپل مطبوع څنګه کوي واضح کوي چون اقسم بالله ابو حفص عمر اقسم بالله ابو حفص عمر دلته دا عمرو چې دی دا عطف بیان دی ابو حفص دا مبین دی مطبوع دی او عمرو چې دی دا تابع دی او عطف بیان دی پوه شوي اخرانه وقت کې بعلم مشهور تر باشد اخرنی خبره پنځم نمبر خبره څه شی وه قاعده نو قاعده اوس درته ذکر کوي قاعده دا ده کله چې یو ځای کې نوم او کنیت دا دواړه جمع شي نو په دې دواړو کې چې کوم یو مشهور و نو هغه به عطف بیان وي هغه څه شی وي عطف بیان نوم او کنیت دواړه جمع شول یو ځای کې نو په دې دواړو کې چې کوم یو مشهور و نو هغه به څه شی وي عطف بیان کوم چې غیر مشهور و هغه به څه شی وي مبین او مطبوع ګورئ ورته
بوقت کې پاغه وقت کې بعلم مشهور تر باشد چې په علم سره دا مشهور وي. یعنی کله چې یو انسان یو شخص اغا په علم سره مشهور وي نو په دې وخت کې به علم دا عطف بیان جوړولی شي. وجاءني زید ابو عمرو لکه جاءني زید ابو عمرو نو په دې مثال کې چې دی علم مشهور دی نو هغه عطف بیان دی. وقت کی بکنیت مشهور تر باشد په کم وقت کې چې په کنیت سره په اسم کنیه سره زیات مشهور وي نو په هغه وخت کې به اسم کنیه دا عطف بیان وي. ابد شوي عطف بیان کا علم سره یو کس مشهور نو عطف بیان به علم وي، کا په سره مشهور و په کنیه سره نو عطف بیان به چې دی هغه کنیه وي. نننی سبق دا مشتمل په 5 خبرو باندې. اول نمبر خبره د عطف بحر تعریف، دوام نمبر خبره د حروف عاطفه او تعداد، دریم نمبر خبره د عطف بحر دوهم نوم، څلورم نمبر خبره د عطف بیان تعریف او پنځم نمبر خبره یو قاعده ذکر شوله.